خوست ښاریان وایي چې د ښار په اکثره سیمو کې یو شمېر ډیراوران ترافیکي اصول نه مراعاتوي چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه رامنځته کیږي. دوی په یاده برخه کې د اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې ښځې لا پراخې کړي څو په اړونده برخه کې د ښاریانو شته ستونزو ته رسیدنه شوې وي. عوامو خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې موټر په داسې ځای کې ونه دروي چې هغه د رش یا د ګڼې ګوڼې سببه کړي. باید داسې یو څنګ ته ځای ورته وګوري یا په پارکینګ کې چېرته موټر ودروي تر څو مریضان وي د خلکو سره بل څه مشکل وي هغې ته تکلیف جوړ شوی نه چې په لار کې رش وي. ځکه څه هم ګڼه ګوڼه بیخي زیاته ده. موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې خپل ترافیک زیات کړي، اشارو ترتیب برابر کړي. نو که د عام خلکو ته وګورو دا موټر بیخي بېځایه دروي. موږ غواړو چې پارکینګونه خلاص شي. حکومت نه مو هیله ده چې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. دوی دغه راز د ډیراورانو هم غوښتنه کوي چې ښار ته په داخلېدو سره ترافیکي اصول مراعات کړي څو د نورو خلکو لپاره ستونزې جوړې نه شي. کوم چې ترافیکي اصول دی باید دی په هغه ځای کې پارکینګ شي پوه شوې. د ترافیکي اصول چې کوم ځای کې ټاکل شوی وي په هغه ټاکلي ځای کې باید ودرېږي. انشاءالله دنه به رش نه جوړېږي او دی چې د رش جوړ کړی د بدور کې څه رش زیاته پوه شوې خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او د خوست موسم ښه دی پوه شوې. د اوس ژمي کې البته پوست ولایتي خلک ډېر خوست ته رادرېمي نو رش وي ګڼه ګوڼه وي پوه شوې. باید څه چې د ترافیکي اصول وي باید دا مراعات شي. ګڼه ګوڼه زیاته ده. موږ له ترافیکو نه له د حکومت نه دا خواهش کوو د همکاري غواړو چې دا ګڼه ګوڼه دې کمه کړي او خپل موټر بیروبار چې دې پارکینو ته بوځي پارکینو کې یې ودروي او هر سړی خپل وظیفو ته ورسېږي. د چا سره مریضان ډاکټر ته ځي په خپل وخت نشي رسېدلی او څوک وظیفو ته ځي په خپل وخت نشي رسېدلی. بل لوري د دغه ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین هم وایي چې په ښار کې تر ډیره د ګڼې ګوڼې مخه نیولې. د په خبره ښه دا دی چې په اړونده برخه کې اجرات لا چټک کړي څو د ښاري نظم د ګډوډۍ مخه نیول شوې وي. موږ پلان نیولی دی، کمیسیون جوړ شوی ده. موږ چې څومره ملګري دي نوی تشکیل زوړ تشکیل دغې ته هم خورا آمادګي نیولې ده چې په هره ساحه کې موږ ثابت چیک پوینټونه ثابت ملګري هغه ولته وي تر مخومه پورې چې هغه ساحه کنټرول کړي چې خلکو ته ستونزه جوړه نه شي او خلک په تکلیف نه شي. نو انشاءالله موږ چې کوم پلانونه جوړ کړي دي تدابیر مو نیولي دي د ریاست سره خپل ریاست سره په جریان کې یو هغې یو تخنیکي ټیم ورلګلی او د خوست ښار په بعضې وټونو کې چې ګڼه ګوڼه جوړېږي د هغې د یوه مخنیوي په خاطر بعضې تاسیساتي ترافیکي نشانونه هغه موږ په پلان کې لرو چې نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه ولېږو والته چې د ګڼه ګوڼه یو څه کنټرول شي. دا یادولو وړ ده چې د ژمي پر رسیدو سره د هېواد د یو شمېر نورو ښارونو په څېر د خوست په ښار کې هم ګڼه ګوڼه زیاته وي چې د ترافیکي ازدحام له امله تر ډېره ښاریانو ته ستونزې موجودې وي.